سلام وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسو د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن پنجشنبه د زمري یا 108 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د هېواد، سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو. خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. والیانو ته د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین سپارښتنې: ښځو ته د هغوی حقونه ورکړئ او د تیرې ادارې له یتیمانو سره مرسته وکړئ. د هوا پیژندنې ادارې تازه خبرداری: په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی. او شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي جګړې د پیل ګواښ وکړ. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. اسلامي امارت پر داسې سترو پروژو کار پیل کړی چې ډېرې اقتصادي ستونزې به یې له امله پای ته ورسیږي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوو کسانو په تړاو دغه خبره وکړه. شهاب الدین دلاور وایي راتلونکي کې به داسې سترې پروژې پیل شي چې د هېواد ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د آمو د نفتي حوزې په تړاو وویل چې دغه پروژه وروستۍ شوې ده او په لومړي کال کې به یې پرې 150 میلیونه ډالر پانګونه وشي. هغه وایي افغانستان به په مستقل ډول پر دغه پروژو کې 20% پانګونه وکړي. دلاور وایي د نفتو خامو پروسس کار به په هېواد کې دننه ترسره کړي. د اسلامي امارت لوی درستي سرپل ولایت ته تللی. قاري فصیح الدین فطرت له یو لوړپوړي پلاوي سره یو ځای د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ ته سفر کړی دی. د لوی درستیز فصیح الدین دغه سفر موخه د هېواد شمال د عمومي وضعیت څارل دي. هغه په دغه سفر کې له علماو، مشرانو او متنفذینو سره کتلي دي. بلخاب هغه ولسوالۍ ده چې د راپورونو پر بنسټ پکې له تیرو 2 میاشتو راهیسې نښتې کیږي او د مهدي په نوم یو قمندان هم پکې د اسلامي امارت له لیکو جلا شوی دی. میدان وردګو کې 50 کسان د کولرا په څېر په یوه ناروغۍ اخته دي. د دغه ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې کولرا ته ورته په یوه ناروغۍ 50 شکمن ناروغان بستر دي. میدان وردګ کې روغتیایي مسؤلین وایي اوس هم هلته داسې یوه ناروغي ده چې د خپرېدو په حال کې ده چې نښې یې کولرا ناروغۍ ته ورته دي. د وردګو روغتیایي مسؤلین وایي یا د ناروغي نسناسته لري خو تر اوسه ترې څوک مړه شوي نه دي. هغوی ادعا کوي چې تر اوسه د کنټرول په حال کې ده. کندهار کې د وروستیو سیلابونو له امله څه باندې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. راپورونه وایي په دغه سیلابونو کې د یوې ښځې په ګډون 2 ماشومان مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه سیلابونه د کندهار ولایت سپین بولدک، ژیړۍ او ارغنداب ولسوالۍ کې راوتلي دي. په دغه راپور کې راغلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې د هلیکوپټر په واسطه مرستې رسولې دي. کندهار کې چارواکي وایي د سیمې اوسیدونکو ته نورې اضافي مرستې هم رسول غواړي. د اسلامي امارت امیرالمؤمنین له والیانو سره په لیدنه کې هغوی ته بېلابېلې سپارښتنې کړي دي. امیرالمؤمنین ویلي د تېرې ادارې د چارواکو او ځواکونو له یتیمانو سره مرسته وکړئ ځکه هغوی هم د دې ولس یوه برخه ده او خلک ستاسو رعیت دی. شیخ هبت الله والیانو ته ویلي ښځو ته ټول شرعي حقونه ورکړئ او د ښځو د حقونو په تړاو چې کوم 6 مادهیز فرمان صادر شوی هغه په بشپړه توګه پلي کړئ. هغه د خیرات ټولونکو ښځو په اړه ویلي چې باید معاش ورته وټاکل شي او که کافي بودیجه نه وي هغه ته دې وړاندیز وشي او هغه به ورسره خپله مرسته وکړي. د اسلامي امارت امیرالمؤمنین وایي پریکړې به د بشر په لاس جوړ شوی قانون نه بلکې د الهي قانون پر بنسټ کیږي. د پاکستاني علماو پلاوي د اسلامي امارت له رئیس الوزرا سره کتلي. د پاکستاني علماو دغه پلاوی چې مشري مفتي محمد تقي عثماني کوي 2 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او تېره ورځ ناوخته یې د مولوي حسن اخوند سره کتلي. ناسته کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا ویلي افغانستان د بیارغونې پر لور روان دی او له سیاسي پلوه هلې ځلې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې ډیپلوماټیکې اړیکې وپالل شي. حسن اخوند د مفتي محمد تقي عثماني له نیکو نظریاتو چې افغانستان په تړاو یې لري هم مننه وکړه او زیاته یې کړه چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او هر څوک یې په بیارغونه کې برخه اخیستی شي. د پاکستاني علماو د پلاوي د سفر موخه له پاکستاني طالبانو سره ناسته وه چې له اسلام آباد سره یې پخلا کړي.
د یغور بیلتون غوښتونکي یا د ترکستان اسلامي خوځښت افغانستان کې میشت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستی راپور وایي هغه ډله چې په سینګیانګ کې فعالیت لري او چین یې په ترهګرۍ تورنوي غړي یې په افغان خاوره کې شتون لري. چینایي رسنۍ وایي د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته چین د طالبانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې د ترکستان اسلامي خوځښت غړو په تړاو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې وایي د ختیځ ترکستان اسلامي خوځښت په افغانستان او سوریه کې فعالیت لري او له القاعده ډلې او TTP سره هم نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې د روانې جولای میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی پکې لیکل شوي چې ترکستان اسلامي خوځښت په سیمه کې ښوونیز او ټریننګ مرکزونه هم لري. خو اسلامي امارت بیا دا ډول او دې ته ورته ادعاوې څو ځل رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان ټوله خاوره د هغوی تر بشپړ حاکمیت لاندې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې استفاده ترې وکړي. قطر د لوړو زده کړو له وزارت سره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. کابل کې د قطر سفیر مرستیال او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په تازه لیدنه کې د زده کړو پر روان بهیر خبرې کړې دي. عبدالباقي حقانی د لوړو زده کړو د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي او د قطر د سفیر مرستیال ژمنه کړې چې هر ډول مرستې ته چمتو دی. کابل کې د قطر مرستیال سفیر سعید له حقانی غوښتي چې هغوی ته د خپلو غوښتنو لیست وسپاري او هغه به یې بیا قطر کې ځینو مرستندویه بنسټونو او سوداګرو ته ورکړي. قطر یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د زده کړو او روغتیا په برخه کې به له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. اهل تشیع او سني علما په ګډه مسؤلیت لري چې د هیواد پرمختګ او یووالي لپاره کار وکړي. د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ خالد د سفرونو په لړ کې بامیان ولایت ته تللی او هلته یې د اهل تشیع او سني علماو او بامیانو له خلکو سره ناسته ترسره کړې. د امر بالمعروف سرپرست وزیر هغه بهرمیشتي افغانان ملامت کړل چې په افغانستان کې قومي او مذهبي جګړو ته لمن وهي، خو زیاته یې کړه چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې خپلو شومو موخو ته ورسیږي. شیخ خالد اسلامي امارت یو مشروع او منلی نظام یاد کړ ځکه په دومره موده مخکې نږدې 15,000 علما او مخور له امارته خپل ملاتړ اعلان کړ. بامیان هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي یې اهل تشیع دي او له امارت د ملاتړ ترڅنګ له سرپرست وزیر وغوښتل چې په عاشورا کې ورته ډاډمن امنیت برابر کړي. د اسلامي امارت وزیرانو شورا یا کابینې خپله 41مه ناسته وکړه. د کابینې په 41مه غونډه کې یو پلاوي ته مسؤلیت ورکړل شو چې د کابل ښاروالۍ اړوند شکایتونه او په دغه اداره کې د شتو ستونزو ته رسېدنه وکړي او څېړنه یې وکړي. دغه پلاوي ته دنده ورکړل شوه چې بشپړ راپور له نظرونو او حل لارو وروسته د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. دغه راز د کابینې په یاده غونډه کې پرېکړه شوې چې اداري کمیسیون دې د شرعي اصولو په رڼا کې د حکومتي کارکوونکو او مسؤلینو د مقررۍ او ګوښه کولو اړوند تقنیني اسنادو او اصولو بیا کتنه ترسره کړي. دغه ناسته کې یو پلاوي ته دنده وسپارل شوې ده چې بهر کې میشتو افغانانو ته د هغوی په غیاب کې د تابعیت تذکرو ویش تایید او د بیې د ټاکلو په اړه یې د هر اړخیزو معلوماتو په رڼا کې خپل نظر د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. کندوز کې په تیرو 3 میاشتو کې 38 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د کندوز ښاروالۍ وایي دغه عواید یې د روان کال په 3 میاشتو کې راټول کړي دي. د دغه ولایت ښاروال مولوي الیاس ویلي یاد عواید یې هټیوالو ته د جوازونو د ویش، املاکو د کرایې او ښاریانو ته د نورو بېلابېلو خدمتونو د وړاندې کولو له درکه راټول کړي دي. د هېواد بېلابېلو ولایتونو په مرکز کې ښاروالۍ خپل فعالیتونه چټک کړي او د عوایدو د راټولولو له پلوه بېلابېل ارګانونه ښه فعالیت کوي. امیر خان متقي له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د شتمنیو، اقتصادي ثبات او بشري مرستو په تړاو خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکایي پلاوي او د افغان پلاوي ترمنځ د روان وضعیت په تړاو پراخې خبرې اترې شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند لیکلي په دغه ناسته کې د مالیې وزارت سرپرست وزیر، دغه وزارت مرستیال، د مرکزي بانک مرستیال او تخنیکي ټیم هم موجود و. بل لور ته د امریکایي پلاوي په ټیم کې د خزانې وزارت مرستیال شامل او مهمې فني خبرې هم وشوې.
پاسپورت ریاست هغه ادعاوې رد کړې چې په بیو کې لوړوالی راغلی. پاسپورت ریاست ویلي په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم خبر ښکته پورته کیږي او ویل کیږي چې د پاسپورټونو بیې لوړې شوي دي هغه تشې اوازې دي. دغه ریاست وایي د پاسپورټونو بیې د پخوا په څیر دي او هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی. اخو خلک په دغه ریاست کې د فساد له ځینو پیښو هم شکایتونه کوي. اوس مهال د پاسپورت د ویش لړۍ په انلاین بڼه ده او خلک باید د ویبپاڼې له لارې نوملیکنه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنري وایي تیره میاشت کې پکتیکا او خوست ولایتونو کې 11,000 کسانو ته سرپناه برابره کړې. د کډوالۍ عالي کمیشنري وایي دغه سرپناه یې هغو کسانو ته برابره کړې چې تیرې زلزلې کورونه ویجاړ کړي وو. دغه ادارې تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی په پام کې لري چې د نورو بنسټونو په همکارۍ او مرسته زلزله ځپلو کورنیو ته نوي کورونه جوړ کړي. د راپورونو په بنسټ اوس هم زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې هټیواله او رکشا چلوونکو ته توصیه وشوه چې پر لوحو او پر رکشاو لیکل شوي ناسم او مبتذل الفاظ اصلاح کړي. دغه کمپاین د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې پیل شوي. د یو شمېر رکشاو خاوندانو ته چې د رکشو پر شاګانو داسې کلمات لیکل شوي وو چې ناسم پیغامونه یې وړاندې کول د سمون لپاره سپارښتنې شوي. له دوی وغوښتل شول چې خپل ناسم لیکل شوي الفاظ اصلاح او د پردیو ژبو له کلماتو تور او ناسمو تصویري پیغامونو ډډه وکړي چې له ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دغه کمیسیون د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو او مرکز کې د لوحو د سمونو او مبتذلو فلمونو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه لري. په 15 ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ یو ځل بیا اعلان کړی چې راتلونکو څو ورځو کې به په شاوخوا 15 ولایتونو کې د ورښتونو له امله سخت سیلابونه راوځي. دغه اداره وایي هغه ولایتونه چې سیلابونه پکې راوځي کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا ولایتونه دي. د لا زیاتو سیلابونو او ورښتونو اټکل داسې مهال کې کیږي چې د تیرو سیلابونو زیانمنو ته تر اوسه په سمه توګه مرستې نه دي رسیدلې. اخوا طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو سمون مسؤلین وایي کورنۍ او بهرنۍ موسسې او ادارې په دې هڅه کې دي چې زیانمنو کسانو ته مرستې ورسوي. اسلامي امارت د کجکي برېښنا بند د دویم فاز پرانیسته وکړه. د هلمند ولایت کجکي بند دغه دویم فاز د 100 میګاواټه برېښنا ظرفیت لري. د کجکي برېښنا بند د دویم فاز پرانیستو مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د کجکي برېښنا بند جوړولو ټولې چارې د 222 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې شوې. منډه وشوه. د پرانیستي په دې مراسمو کې د ریاست الوزرا د مرستیالانو په ګډون د اسلامي امارات ګڼو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. غونډه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیالو ویل د حکومت هڅه دا ده چې افغانستان په هره برخه کې پرمختګ وکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي د کجکي برېښنا دویم فاز د 222 میلیون افغانیو په ارزښت چارې د برېښنا شرکت او د واویا ترکی شرکت له لورې ترسره شوې. ګډه اخیستنې ته وسپارل شو. با کمک الله متعال و با همکاری ملت بزرگ افغانستان میتواند انشاءالله افغانستان را یک افغانستان آرام، آسوده، یک کشور دوست برای همه و یک کشور مترقی و یک کشوری که در بخش تعلیم و تربیه، زراعت، انرژی، استخراج معادن در همه با تعالی و ترقی بالا ببرد. موده مخکې د کجکي څخه د کندهار تر برېښناکور پورې 180 کیلومتره واټن د 110 کیلو ولټ لین او د یوې 110 کیلو ولټ لین بي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دې پروژې ټولې چارې د برېښنا شرکت انجنیرانو له لورې مخ ته وړل شوي او لګښت یې هم د برېښنا شرکت له لورې چې 222 میلیونه افغانۍ کېږي ورکړل شوي دي. په دې پرانیست غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالو ویل برېښنا د مترقي ټولنې لپاره بنسټیز شرط دی او اسلامي امارات به د دغه ډول پروژو پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د برق او انرژي محترم وزیر صاحب ورته اشاره وکړه اسلامي امارات په دې خپل کم امکاناتو باندې دا لاین د برق چې د زما خامخ ورته ګورم له دې جنه تر قنداره پورې وغځاو چې دې باندې به شاید
په لکونو په میلیونونو ډالر مصرف شوي. خو د افغانستان اسلامي امارت له ټولو نه اولویت همدغه پروژې ته ورکړي چې تر څو دا برق د افغانستان خلکو ته ورسېږي. ځکه برق او انرژي هغه شی دی چې د اقتصاد پایې دي. اقتصاد په دې باندې درېږي. خارجي سرمایه ګزاران وطن ته راځي، فابریکې په باندې فعالېږي، د خلکو کورونه رڼا کېږي. د اقتصاد سرپرست وزیر وویل افغانستان د دې ظرفیت لري چې له 300,000 میګاواټه زیاته برېښنا تولید کړي او د وارداتو پر ځای پر صادراتو تمرکز وکړي. خو په خبره دې برخه کې جدي اقدام پکار دی. افغانستان ظرفیت تولید 3,20,000 میگاوات برق دارد. بیشترین تولید از انرژی باد است. از انرژی باد ظرفیت 2,22,000 ظرفیت تولیدی برق دارد. 2,22,000 میگاوات برق. از انرژی آفتاب ظرفیت 67,000 میگاوات برق دارد. از انرژی آب ظرفیت 23,000 تولید میگاوات برق دارد. با وصف ظرفیتی بالا باید که ما با این ظرفیتی که کشور ما دارد ما با کشورهای همسایه و منطقه باید برق صادر بکردیم. د کجکي برېښنا بند یو له هغه پروژو دی چې ډېرې چارې د تیر حکومت په وروستیو کې سرته رسېدلې وي او غوښتنه دا ده چې اسلامي امارات یې دغه ډول نیمه پاتو پروژو کارونه بشپړ کړي چې افغانستان هره برخه کې په خپل ځان بسیا او د اړتیا وړ برېښنا خپله تولید کړي. بیا هم ښه راغلی. په ننګرهار ولایت کې له تیرو 2 اونۍ راهیسې پرلپسې سیلابونه راغلي دي او دلته خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدغه موضوع په ننګرهار کې د سیلابونو د زیانمنو سیمو څخه یو قومي مشر دی. له دوی سره به د یادې موضوع په تړاو باندې چې دوی ته مرستې رسېدلې دي نه دي رسېدلې ورسره به خبرې ولرو. سلام ښاغلی سردار ولي، سردار غلام په بخښنې سره ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، عزتمن شئ چې تاسو زموږ پوښتنه وکړه په سنګینو حالاتو کې. عزتمن شئ، خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. ښاغلی سردار غلام، په دغه سیمه کې د ننګرهار په ټوله کې کومو سیمو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیمې یې زیانمنې کړي دي؟ زه خو خپله د بټي کوټ د ولسوالۍ مربوط د خیلو کلی ورته وي، د دې خپله اوسېدونکي یم چې خپله هم د متاثرینو کې زه خپله هم شامل یم. نور زموږ د کلي احوال داسې دی چې تقریبا د 8 بجو نه واله تر 10 بجو پورې ډېروالی درلود. د 8 بجو نه کم سیلاب بیا راډېر شو. نو خبره چې بټي کوټ د الخیلو په کلي کې الخیلو کلی شو، د بادرخیلو کلی شو، ورپسې د نبیخیلو کلی شو. دلته ځای نبیخي منګلیان هم اوسېږي، د منګلیانو کورونه هم سیلاب ځپلي او خراب کړي دي. بله، دلته د مسؤلو چارواکو له لورې مرستې رسېدلې دي؟ هغه کومې مهمې مرستې چې دي او که نه دي رسېدلې ورته؟ نه، دلته خپله د سیلاب په ورځ باندې چې سړکونه هم خراب شوي وو، خبره چې ولې هم بندې شوي وي او کورونه هم راغورځېدلي وو. ماشومان چې دی اوبه د څښلو اوبه هم نه درلودلې. خوراک خو لا څه کې چې د څښلو اوبه هم پاکې صفا اوبه نه وي. دې سره د ریاست کانال رئیس محترم هم راغلی او خپله معاینه یې وکړه، خپله معلومات یې وکړه، خپله کتنه یې وکړه. ریاست زراعت والا محترم هم راغلی او هغې هم معاینه خپله وکړه. د حوادثو رئیس هم راغلی او هغې هم د حالات وکتل، خو تر اوسه څه مرستې موږ سره نه دي شوي. دغه سیلاب ځپلي خلک چې دوی ته زیان رسېدلی دی، مینې ویجاړې شوي دي او د کورنۍ هغه څه وسایل چې هغه هم له منځه تللي دي. دغه خلک اوس چېرته دي؟ له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ اوس د داسې ستونزو سره مخامخ دي خورجان چې د دوی هغه خلک چې هغه کم سیلابونه راغله په دوی باندې د دوی د کور سامان اکثره چې دی مکمل لاړو، اطلاع وشو، ویوړلې چې کم نو په هغې باندې کوټې راغورځېدلې. دوی چې دی د هر څه سامان مکمل ختم شو. تر دې پورې چې څارویګان هم د دې نه ویوړل چې دا واړه واړه څاروي چې دا هم د دې نه ویوړل او خراب شو. یو بند چې دی کوم د سیلاب دپاره چې دا کوم ځای راشلولی دی، خور راشلولی دا په شخصي لګښت باندې دا خلک اوس جوړوي. حالان کې زه خپل هم په دې کې شامل یم چې 1,000 روپۍ زموږ په دې خلکو باندې راماتې کړي دي چې یاره شخصي دا بند دا ځای اوس موږ مضبوط کړو، خو حکومت اوسه پورې موږ سره هېڅ همکاري دې کې لاندې کړي. د ننګرهار ولایت د بیړنیو پیښو ریاست ویلي و چې دغه سیمې ته ورځي، کومې سیمې چې زیانمنې شوي دي او دلته سروې کوي. وروسته له سروې به دلته بیا خلکو ته مرستې رسوي. هلته څوک راغلي دي مسؤلو کسانو څخه سروې یې کړې ده یا د مرستو څه یادونه یې کړې ده؟ هسې خورې په بخښنې سره یو خبره زه کوم، یو سړی او د میخې بچی خرڅو. نو هغه چې د میخې بچی خرڅو هر تجار به چې راغله هغې به یې غاښونه کتل. نو غاښونه به یې کتل نو هغه څاروی نه اخېسته. چې نه یې اخېسته حالانکې هغه څاروي عادت شو چې بیا به هسې په هغه کور کې څوک ګرځېدل، هغه څاروي به خوله وازوله.
عکسونه هم خلکو واخیستل، ویډیوګانې وکړلې، هر څوک چې راځي ویډیوګانې کوي، چا یو رقم خولۍ په سر کړي، چا بل رقم خولۍ په سر کړي، خو نه اوسه پورې لا مرسته نه ده شوې. کومو لومړنیو مرستو ته یا په ټوله کې کومو مرستو ته ډېره اړتیا ده په اوس وخت کې سیلاب ځپلو خلکو ته؟ زما په خپل یقین سره چې زه خپله ویم چې زه خپله لکه متاثرینو کې مسیله ځپلو کې مې وړومبی چې د څښلو پاکې اوبه چې دي چې دا ډېر اهم شی دی، د څښلو اوبه یې مکملې خرابې شوي دي، ځکه څاګانې کویان چې دي دا اوبه لا وکړل، کورونه هغه نورې مرستې هغه غټې مرستې، خو د دې لپاره ډېر زیات ضرورت دی چې باید د دې لپاره د صفۍ لپاره لکه پاکې اوبه دې خلکو له ورکول شي، خوراکونه ول ورکول شي، او خبره ده چې داسې اغوستن سامان د ختم شوی دی، کوټې چتونه راولیدلي دي، کوټې راولیدلي دي، دا ټول شي نه ضرورت لري، اوس داسې باید چې د پاکو اوبو غم ولو شي. بله، د روغتیایي ټیمونه څنګه خلک چې زیانمن شوي دي د سیلابونو له امله، آیا کوم روغتیایي ټیم هلته درغلی دی د خلکو سره یې هغه روغتیایي برخه کې کومه مرسته ترسره کړې؟ اوسه پورې داسې څوک نه دي راغلي چې رښتیا خو ما د مخکې دا متل وکړو، نو بس دغه شی دی چې خالص صرف د عکسونو والا، صرف د ویډیوګانو والا، صرف د فیسبوکونو والا نه بغیر هېڅوک هم د چا اوسه پورې نه دي کړي چې یاره د خلکو له اوبو ضرورت دی، د پاکو د څښلو د اوبو ضرورت دی، د خوراکونو ضرورت دی. هغه خلک ماشومان چې څنګه سیلاب راغی، میندو چې دی وړه هغه ګلي وو، هغه ګلي وړه چې د سیلاب یوړه، هغه ماشومان په تمه چې موږ ډوډۍ غرمې له خورو هغه یې ترې ویوړله، اوبهګانې خو نه ختمې شوې ډوډۍ، خو د هغه شی اوسه پورې چا هم غم نه دی کړی. مخکې هم دغه اوس چې سیلابونه رامنځته شول او خلک یې وځپل، له دې مخکې هم ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي وو. ستاسو معلومات لرئ له هغې ځای څخه هلته خلکو سره مرستې شوې؟ ځکه دلته هم د ننګرهار ولایت د بیړنیو پیښو هغه ریاست چې دوی یادونه کړې وه چې خلکو ته یې په بشپړه توګه باندې مرستې رسولې دي. او نه هغې کې بعض ځینې کې مرستې شوي دي، خو چې هغه کمې لکه په عکسونو کې مرستې هغه رقم مرستې داسې ځینې کې نه دي شوي، خو په عکسونو کې شوي دي. اوس موږ سره څه واده شوي ده چې یاره بس مرستې دي او راځي درله، خو تقریبا نن دا د سیلاب 5مه ورځ وشوله، په 30 تاریخ باندې سیلاب راغلی دی او نن تقریبا د 9 تاریخ دی، نو تقریبا 5 ورځې برابرېږي چې سیلاب راغلی موږ سره، خو اوسه پورې هېڅ هم لا نه دي امکانات نه دي برابر شوي. بله، ښاغلی سردار غلام، دلته په دغه سیمه کې تلفات په څه کچه باندې وو؟ آیا دلته څوک مړه شوي هم دي او یا هم ټپیان؟ داسې ټپیان پکې شته دی، ټپیان پکې وشو، خو خلک چې دی زنانه غریبانان ډېرې زیاتې لکه بې عزتۍ سره مخ شوي، ځکه چې بوکري کورونو کې پاتې شولي، دوی داسې منډې والې سیلاب زیات شو، نو هغه داسې چې چا د لاس د ورکولو څوک نه، ځکه چې سړی په خپل حال باندې دغه ښځه چې ده غریبې بس په ډېر تکلیفونو سره داسې ډېرې مریضانې زنانه ورکوي، هغه زنانه چې هغه ډېر تکلیفونه پیدا شو، ډېر روحي ناروغۍ سره مخ شوي. بله، اوس د هوا پیژندنې ادارې بیا هم اټکل کړی دی چې په ختیځو ولایتونو کې د ختیځو سیمو په شمول باندې ځینې نورو ولایتونو څخه هم یادونه کړې ده چې بیا هم د سیلابونو د راتګ هلته احتمال شته دی. اوس هم آیا په همغه سیمو کې د سیند په غاړه باندې یا هغه ځایونه چې هلته د سیلاب راتللو خطر شته دی، آیا اوس هم هلته خلک میشت دي که ټولو ځانونه امن سیمو ته انتقال کړي دي؟ موږ خپله داسې کار کړی دی چې هغه کوم ځای چې سیلاب خطر موږ له ډېر دی، موږ خپله په خپل د دې سره د دومره تکلیفونه موږ 1000 روپۍ په کور باندې راماتې کړي چې دا کورونه څومره تقریبا 4 قومونه باندې دغه شوي دي، سیلاب خراب کړي دي. زموږ د خپله د بټي کوټ 4 قومونه چې علي خیل ورله وایي، نبي خیل دي، بادر خیل دي او منګلیان هم دي، چې منګلیان د همدې ځای میشت دي. اوس د همدې د بټي کوټ د ولسوالۍ دوی سره موږ خپله چې 1000 روپۍ په کور باندې لکه جبري چې دا به ورکوي، غریب او که خاني دا به ورکوي، او دا موږ خپله ځانه باندې شروع کړي چې اوس هم بلډوزر لګیا دی، دا اوس هم لګیا دی، نن هم پکې تقریبا یو د ورځې د 1.5 روپو تیل شي، دغه بلډوزر ډېر زیاته خرچه کوي، نو هغه موږ خپله مالي لګښت باندې کار کوو. بالکل. تر اوسه د مسؤلو کسانو لخوا تاسو سره کومې مرستې شوي دي، یعنې در رسېدلي دي دغه زیانمنو سیمو ته تر اوسه؟ تر اوسه دې 5 ورځې کې هېڅ هم نه دي رارسېدلي، هېڅ هم لا اوسه پورې نه دي رارسېدلي. یعنې بیړنیو هغه لومړنۍ مرستې چې دي دوی یادونه کړې وه چې خیمې ورکوي خلکو ته او روغتیایي ځینې روغتیایي مرستې دي، هغه هېڅ نه دي ترسره شوي دغه سیمو کې؟ هغه تر اوسه نه ترسره شوي، خو دا اوس تقریبا 1 بجه زه خبر شوم چې په باریکا ورلوي د بټي کوټ مربوط کلی دی که نه، د ولسوالۍ د مربوط کلی دی باریکا ورته وایي، هلته وایي چې د خیمو لړۍ دوام لري چې 100 کسانو تقریبا نن ویلې توضیح کړې، خو نور نه یم خبر چې حقیقت ده که نه، خو یو کس راله ویلې.
دغه خلک چې اوس د سیلابونو له خطر سره مخامخ شول او دوی خپل هغه مینې هم خرابې شولې او د کور هغه وسایل چې دي هغه هم زیات اوبه یوړل. دلته مخکې هم د هوا پیژندنې ادارې یادونه کړې وه چې دلته سیلابونه راځي. آیا دې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې معلومات نه ورکړل شوي؟ د خلک خبر وو د دغې موضوع څخه چې دلته سیلاب راځي، بیا هم دلته میشتو که نه هېڅ دوی ته هغه معلومات نه ورکړل شوي؟ دا دوی ته خو معلومات هم نه ورکړل شوي. بل دا د خلک چې د دې ځای خپل خلک دي، دا خپل ملکیت هم دا ځای دی، نو خبر ده چې دې کې ملکیت هم دا دی، خو خبر ورنه ورکړل چې د سیلاب راځي تاسو دې ځان لرې شئ. بله زما غږ درځي په هغه راځي صحیح شو لږ ستونزه پکې وه صحیح شو. بله د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو راته ځواب کوئ، په ټوله کې مو غوښتنه څه ده؟ کومو مرستو ته اړتیا ده چې باید دغه سیمو د خلکو د سیلاب ځپلو سره وشي؟ زمونږ اوس دې مرستو اړتیا ده، دستي چې د خوراکي مواد له ډېره اړتیا ده، صحت دپاره ډېره اړتیا ده چې دوی وله ورکول شي، د مجهز اسپتالونه جوړ شي، د خیر دې لږ وګرځي راوګرځي اسپتالونه شي او دوی دې خلکو له ورکړي، خوراکي مواد ورکړل شي، بل خیمې ورکول شي، ورله شمسي بیټري ګاندار څه وړل شوي دا شیان باید ورکول شي. ورله ډېره زیاته مننه ښاغلی سردار غلام، ښه وخت ولرئ. مهرباني، خوشحاله اوسئ. په ننګرهار ولایت کې قومي مشر ښاغلی سردار غلام و چې په دلته د مرستو په تړاو راسره وغږېده. اوس هم د مه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ښه راغلاست د خبرونو دوام ته. په نړیواله او سیمه ییزه کچه د دولتونو سیاستونه بدل شوي دي. د افغانستان په ګاونډ او سیمه ییز چاپیریال کې دا بدلون په هغو حکومتونو کې هم محسوسیږي چې لسیزې په یوه دریځ ولاړ و. امریکا او روسیه سیمه کې د پاکستان او خلیج هیوادونو کې سیاسي او اقتصادي بدلون هغه څه دي چې افغانستان په کې نه لیدل کیږي. کارپوهان وایي تر هغې به افغانستان کې کورنی مشروعیت پیاوړی نشي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نشي چې افغانستان په سیمه ییزه او نړیواله کچه د لوبې له ډګره ګوښه پاتې وي. له افغانستان د امریکا وتل او په اوکراین د روسیې له برید وروسته په نړیواله او سیمه ییزه کچه د حکومتونو په پالیسۍ او سیاستونو کې ښکاره بدلونونه لیدل کیږي او داسې ښکاري چې نړۍ په دوه برخو ویشل شوې ده. خو دا سیاستونه هغه وخت ښه ښکاره شول چې ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ او پوتین په سیمه کې له ایران او مرکزي اسیا هیوادونو ته په ورتګ سره د نوو ائتلافونو د جوړېدو خبره راپورته کړه. افغانستان چې د موقعیت له پلوه مهمه جغرافیه ده، په سیمه او نړۍ کې د روانو سیاستونو منفي او مثبت اغیز پرې وي. خو اندېښنه دا ده چې افغانستان له دې نړیوالو لوبو ګوښه دی او هغه ظرفیت نه لري چې په نوو سیاستونو کې شامل شي او خپل مسیر پکې وټاکي. څو اونیو کې تقریبا په نړیواله کچه باندې په سیمه ییزه کچه باندې خورا زیات تغییرات تبادلات راغلي دي او نوي جوړښتونه او نوي تشکیلات په سیمه ییزه سطحه باندې او په نړیواله کچه باندې جوړیږي چې په دغه کې مختلف هیوادونه چې هغه زورځواک هیوادونه لکه روسیه، متحده ایالات، همدارنګه چین غواړي چې نوي بنسټونه او نوي سازمانونه او بالاخره تشکیلاتو باندې کار وکړي چې ترڅو وشي کولای د خپل د ملي امنیت او د ملي ګټو د خوندي کولو او لا پراختیا لپاره کار وکړي. پاکستان او ایران چې کلونه کېږي د افغانستان په تړاو یو ډول سیاست پر مخ وړي، اوس بدل شوي او هلته اقتصادي ستونزې او د پیسو پړسوب هغه څه دي چې د حکومتونو راتلونکي ثبات لپاره خپل مسیر ته بدلون ورکړی او د نړیوالو سیاستونو او دریځونو سره روان دي. باور دا دی چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې خپلې ملي ګټې د نړیوالو ګټو پر بنسټ تعریف نشوی کړی او همدا لامل ده چې دا جغرافیه تل د زبرځواکو هیوادونو د منفي سیالیو ډګر و. په نړیوالو تعاملاتو کې تر ټولو مهمه ګټه او مهم ارزښت چې هیوادونه پالي هغه د هیوادونو ملي ګټې دي. له بده مرغه د تیرو 20 کلو او بیا په لویه کې د څلورو لسیزو کې افغانستان نشوی کولی خپلې ملي ګټې هغه داسې تعریف کړي چې هغه د سیمې د هیوادونو او د نړۍ په ګټو کې رانغښتي. له دې امله په تیرو څلورو لسیزو کې موږ د حکومتونو د عدلون او بدلون او د یرغلونو ښکار شو. اوس یو ځل بیا په تاریخي لحاظ باندې افغان ولس او افغان دولت ته فرصت برابر شوی چې دوی وکولای شي خپل ملي ګټې د سیمې د ګټو سره راونغاړي او په نړیوالو تعاملاتو کې خپل ملي ګټو د خوندیتوب تر اثر لاندې په نړیوالو معاملو کې کیوزي. خو څنګه کېدای شي افغانستان په نړیوالو سیاستونو کې د لوبې لپاره خپل مسیر او لار پیدا کړي؟ افغانستان از یک جنگ چند دهه خلاص شد، اما هنوزم متاسفانه راپورهای امنیستی و اینا که میبره این تشدد در برابر زنان است. متاسفانه
عدالت حسابش معلوم نیست در بعضی موارد. این امنیستی میگه، خب اینا میره، خب مردم دنیا میخوانن دیگه. اگر این مسائل اصلاح شود، مکاتب دختران باز شود یا که افغانستان در رسمیت شناخته شود، باز بتونه که نقش خود بازی کنه. په 2 لسیزو کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیر امریکایي محوره و چې د چارې په سیمه کې د امریکا سیالو هیوادونو د ناخوښۍ لامل ګرځېدلی و او نږدې 20 کاله جګړې دوام وکړ. ټینګار دا دی چې اسلامي امارت باید یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې د هغې له لارې د افغانستان بهرني سیاست ته کرښې وکاږي. سیمه افغانستان کې د یو ملي ډیالوګ غوښتنه کوي، خو هیڅوک پر افغانانو کوم بهیر نشي تحمیلولی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد یې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو کې له نورو مخکښ دی او په خبره یې د افغانستان پر اقتصادي ثبات تمرکز د سیمې او ټولې نړۍ په ګټه دی. توماس ویس چې د افغانستان په اړه د تاشکند غونډه کې ګډون کړی و، له اسلامي امارت غوښتي چې بشري او د ښځو حقونه دې تامین کړي او د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په تړاو غونډه کې کابل لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي توماس ویسټ او بشر او ښځو حقونو استازي رینا میري هم ګډون کړی و. توماس ویسټ وایي د افغانستان لپاره د سیمې او نړۍ ځانګړو استازو ترمنځ اجماع موجوده ده او ټول دلته د روان اقتصادي بد وضعیت په اړه اندېښمن دي. ویسټ که څه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو ټینګار یې کړی چې هیڅ بهرنی هیواد پر افغانانو د دوی مشران یا کومه پروسه نشي تحمیلولی. هیڅ بهرنی هیواد نشي کولی چې افغانانو لپاره رهبران وټاکي یا پر هغوی کومه پروسه تحمیل کړي، خو امریکا دې ته چمتو ده ترڅو د افغانانو ترمنځ د ډایلوګ لپاره له خپلو متحدینو سره ودرېږي چې دا ډایلوګ به د افغانانو د روښانه او ټول شموله راتلونکي لپاره وي. توماس ویسټ ویلي له نړیوالې ټولنې سره به کار کوي چې افغانستان کې د روغتیا، ښوونې او خوړو سکتورونو ملاتړ وکړي، ځکه په وینا یې دا چاره او د افغانستان پر اقتصادي ثبات تمرکز د سیمې او ټولې نړۍ په ګټه دی. هغه ویلي افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو ځانګړو استازو له اسلامي امارت غوښتي چې د نجونو پر ښوونځیو د روان بندیز پای ومومي. که څه هم په تېرو اونیو کې د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه شوي دي، خو معامل همکارانو اورېدلي دي چې طالبان له داعش سره په مبارزه کې فعال دي، خو په ورته وخت کې افغانستان کې القاعده یا ټي ټي پي او نور ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه امریکایي ډیپلومات وړاندې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې دننه د ټولو افغانانو ترمنځ یو جدي ملي بهیر پیل شي. هغه ویلي افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د ټولو د اندېښنې وړ موضوع ده. کابو ټولو ځانګړو استازو پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي. دوی هم دا راز د بشر حقونو د نقض، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي ترڅو د هیواد په اقتصادي وده کې ونډه واخلي. د واشنګټن د استازي پر طالبانو غږ کړی چې د نورو ټیکنوکراټو افغانانو سره په ګډه دی د افغانستان اقتصاد د غوړاوي لپاره هڅې وکړي. له اسلامي امارت د ټول شموله حکومت او نجونو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې د افغانستان په تړاو د ټولو سیمه ییزو نړیوالو غونډو تود محور دی، خو افغان حکومت یې تر دې دمه په اړه نرمښت نه دی ښودلی. ټول شموله حکومت له ترهګرو ډلو سره پرېکون، ښځو ته د زده کړو او کار حق د تاشکند ناستې سپارښتنې وي. باور دا دی که د ازبکستان په غونډه کې وړاندې شوې سپارښتنې ومنل شي، نو له افغانستان سره به په اقتصادي او سیاسي برخو کې شوې ژمنې عملي شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بیا د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې راغلو اصلاحاتو ته به دوام ورکوي او نیمګړتیاوې به له منځه وړي. د افغانستان د امنیت او اقتصادي پرمختګ په تړاو په تاشکند کې جوړه شوې نړیواله ناسته پای ته ورسېده، خو په دغه ناسته کې افغان لوري ته ځینې سپارښتنې شوي دي. بهرنیو چارو وزارت د تاشکند ناسته د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهمه او ګټوره یاده کړې او زیاته کړې ده چې په دغه ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو نظریات مثبت وو. د ناستې ګډونوالو د نجونو ښوونځیو پر پرانیستلو، د ښځو پر حقونو، بشري وضعیت له ترهګرو ډلو سره پر پرېکون او همداراز په یو سیاسي ټول شموله بهیر ټینګار وکړ. اوس تحلیل دا دی چې که اسلامي امارت د تاشکند ناستې تازه سپارښتنې چې ډېرې ستونزمنې هم نه دي عملي کړي، نو له افغانستان سره به په سیاسي او اقتصادي برخو کې شوې ژمنې عملي شي. هغه شرایط چې په لنډه توګه وایو طالبانو ته په شک یا د پردې شاته دوی وړاندې کړي، که چېرې طالبان هغه ونه مني نو دا غونډه به کومه پایله نه لري، او که چېرې ومني بیا هم کېدای شي هغه ژمنې دوی سره په اقتصادي چارو کې، په سیاسي
لیول کې په رسمیت پېژندلو او د ترانزیت او د ریل په پټلۍ کې دوی سره مرسته وکړي. اسلامي امارت بیا وایي له ټولې نړۍ سره مثبت سیاسي او اقتصادي تعامل غواړي او په تاشکند ناسته کې مطرح شوي نظریات به یې مشرتابه په غور وڅېړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي بیا د ناستې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې هغو برخو کې چې اصلاحات راغلي دوام به ورکوي او کومو برخو کې چې نیمګړتیاوې موجودې دي پوره به یې کړي. زه یو ځل بیا هم د افغانستان د اسلامي حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ تاسو باید مثبت تعامل ولرو. کانفرنس ډیر خوشاله وي چې ډیر مثبت نظریات پیښ شو. د تاسو نظریات به موږ له ځان سره نوٹ کړي دي، دا به له خپلو مشرانو سره شریکوو. کوم اصلاحات چې راغلي دي هغو ته به دوام ورکوو. په کومو برخو کې چې نیمګړتیا ده هغه نیمګړتیاو پوره کېدو ته به دوام ورکوو. په ټوله کې د تاشکند ناسته د افغانستان لپاره مثبته یادېږي او تمه دا ده چې دغسې ناستې کولی شي افغانستان له سیاسي او اقتصادي ناورین وژغوري او بیرته یې له نړۍ سره ونښلوي. سیګار وايي د تیر حکومت د امنیتي سرتیرو ته د معاشاتو په ورکولو کې فساد شوی دی. سیګار په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې په امنیتي ځواکونو 213 میلیونه ډالر بغیر له محاسبې لګولي وو. راپور کې راغلي چې لګول شوي پیسو کې فساد شوی و. امریکا د پیسو په ورکړه کې د خپل څارونکي سیسټم ګټه نه ده پورته کړې چې ورکړل شوي پیسې غیر مسؤلو کسانو ترلاسه کړي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې په خپور شوي راپور کې راغلي دي چې امریکا د افغان امنیتي ځواکونو په معاشاتو 232 میلیونه امریکایي ډالر بې له محاسبې لګولي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د معاشاتو په ورکړه کې په پراخه کچه فساد شوی او امریکا اوس توان نه لري چې معلومه کړي یا د لګول شوي ډالر څنګه او چیرته مصرف شوي دي. داسې شواهد شته چې ښیي د افغانستان د ملي دفاع وزارت کارکوونکو ته په دقیق ډول معاش نه دی ورکړل شوی. خو د 2021 کال تر اګسته چې جمهوري نظام سقوط شو په دوامداره ډول د امریکا ملي دفاع وزارت میلیارډونه ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره غوښتي دي. سیګار وايي امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو او د دفاع وزارت د پرسونل په اړه دقیق معلومات نه درلودل او ښایي همدا نه خبرې د دې لامل شوي وي چې میلیونونه امریکایي ډالر د خیالي سرتیرو په نامه حیف ومیل شوي وي. سیګار په خپل راپور کې زیاتوي چې امریکا کانګرس په 2020 او 2021 کلونو کې امر کړی و چې افغان امنیتي ځواکونو ته د معاشات د یو ځانګړي سیستم په اساس ورکړل شي. په داسې حال کې چې په یاد سیستم 4.8 میلیونه ډالر مصرف شوي وو خو بیا هم ترې ګټه وانه اخیستل شوه. د امریکا دفاع وزارت پر دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان وخت مالی وزارت بودیجه بې له دې چې په ارقامو کې بدلون راولي او د دوی له اجازې او یا مزدور پرته په داسې ډول چې د منلو نه وه نهایه کړې ده. شنونکي په دې نظر دي چې امنیتي ځواکونو د معاشاتو په ورکړه کې نه تنها د دفاع وزارت مسؤلینو فساد کړی بلکې امریکا هم د یاد فساد جز ګڼل کیږي. د تیر حکومت د فساد په اړه باندې موږ دا مسایل نه ردوو. فساد ډېر په لویه پیمانه په لویه کچه موجود و خو په دغه فساد کې نړیواله ټولنه هم ورته شامله وه. حتی دغه خپله سیګار په ډېرو مسایلو سترګې پټې کړي دي. ډېر مسایل موږ سره حتی خبرې را سره دي چې دوی به هم د دغه انصاف او د امریکایانو پلوی کولو. سیګار د افغان امنیتي ځواکونو د معاشاتو په ورکړه کې د فساد راپورونه داسې مهال خپروي چې وړاندې تر دې هم د جمهوري نظام پر مهال یا د ادارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د شتون په اړه هم راپور خپور کړی و. ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوو خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې. بټي کوټ ولسوالۍ چې سلګونه کورونه پکې د سیلابونو له امله ویجاړ شوي، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خرابه شوې او ځاني تلفات هم لري، تر اوسه کوم مرستندوی بنسټ نه دی ورغلی. د ځایي خلکو په خبره چې هلته د زرګونه انسانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی، خو بنسټونه یوازې د خلکو نوملیکنه کړې او عملي مرستو هیڅ څرک نه لګي. ننګرهار کې د روانې اونۍ د سختو اورښتونو له امله په ګڼو ولسوالیو کې خونړي سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې درانه مالي او د سر زیانونه اړولي. دا د بټي کوټ ولسوالي ده چې اورښتونو او سیلابونو له بل هر ځای پکې ډېر مالي زیانونه اړولي او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خلک وایي که څه هم سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او مالونه یې له منځه تللي، خو په درېیمه ورځ هم ورته څوک د مرستو لپاره نه دي ورغلي او خلک بې اسرې پاتې دي. نو دې سره نه کوم جو نه کوم مؤسسي او نه کوم خیریه مؤسسي او نه د حکومت لوړوالي چارواکي چې کوم دي دوی هم نه دي راغلي او پوښتنه هم نه ده کړې دې غریبانانو چې دا څوک یې ویوړه او څنګه شو. کورونه سیلاب ویوړله،
موږ سره چا د یوې بورۍ د چې شي نغدو عملیات دغه کار هم ونه کړ. کومو خلکو چې مالي او ځاني زیانونه هغوی له رسېدلي د هغوی سره مرسته وکړي. هیله همدا ده. هغوی چې ډېرې دروازې له لومړۍ ورځې تر دې دمه د مرستو په موخه ټکولي وایي چې لا هم زرګونه خلک چې مینې او د ژوند تېرولو لپاره شته امکانات ترې سیلابونو وړي دي د اوړي په دې سوځونکي ګرمۍ کې تر شنه اسمان لاندې پاتې دي. د دوی په خبره یوازې د خلکو نومونه لیکل شوي او تر دې دمه د هیڅ ډول لومړنیو مرستو څرک نه لګېږي. کور مې ټول چې څه دی ټول کور مې 3 کوټې د 3 کوټو سامانونه بسترې کټونه هر شی چې څه دي ټول وړل شوي دي. هیڅ نه دي پاتې تنه بس همدغه موږ ماشومانه دې بچ شو نور دې هېڅوک نه دي بچ شوي او سامان چې څه دی ټول وړل شوی دی. ډېر کسان را نومونه یې ولیکل بېرته واپس تللي دي. دا مرسته چا اوسه پورې موږ سره نه ده کړې او دلته ماشومان هم بل ځل انتقال کړي. دا کورونه زموږ غونډ مکمل اوبو وران کړي. یوه کوټه هم پکې روغه نشته دی. تر دې ساعته پورې نه مؤسسات راغلي دي او نه دولتي مؤسسات راغلي. هیڅ چا تر اوسه دلته د دې خلکو پوښتنه نه ده کړې. د ځایي خلکو په خبره د بټي کوټ په هغو سیمو کې چې خلک ډیر ځپل شوي پاکو اوبو خوراکي توکو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري په ګڼو ناروغیو باخته شي او یو بل ناورین به رامنځته شي. خلک په اسلامي امارت خیریه بنسټونو ان نړیوالې ټولنې غږ کوي چې څومره ژر کېدای شي خلکو ته د لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې ساحه کې چې سیلاب راغلی د سیلاب څخه وروسته چې کوم دي صحي څاګانې مکمل د منځه تللي بعضې که کم پاتې هغه هم د استفادې وړ نه دي او هغه څوک چې د هغې څخه استفاده کوي هغوی کې جلدي ناروغیانې زیاتې شوي دي او خاص کر دغه ناروغیان چې دي په کوچنیانو کې ډېر منځته راغلي دي. ټول ناروغه دي چینجي او اوبو کړي دا کویان چې اوس صفا کړي ټول چینجي کړي صفا کېږي نو خړې نه ډک دي. خو بیړنیو مرستو ته د رسیدو ادارې مسؤلین وایي د همکارو مؤسسو پر مټې په هغو سیمو کې سروې کول روان دي چې ځپل شوي او له بشپړېدو وروسته به مرستې وکړي. ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالی ریاست عملا د متضررو فامیلونو سروې د همکارو مؤسسو په مرسته پیل کړې ده چې د ورځې تر پایه پورې کوشش کیږي چې عاجلې مرستې متضررو فامیلونو ته ورسیږي او په ساحه کې روزمره چې څومره سروېګانې موږ کوو کوشش کیږي چې په هغه ورځ باندې عاجلې مرستې موږ متضررو فامیلونو او هیوادوالو ته ورسوو. ننګرهار کې د لا نورو ورښتونو اټکل په داسې وخت کې کیږي چې لا د تیرو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک په خپل حال پاتې دي او د ژوند تیرولو لپاره لومړیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره کندهار کې 3 ستر بندونه جوړیږي. یاد بندونه د کندهار په سپین بولدک او دغه ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې جوړیږي. مسؤلین وایي په دې سره به په 15 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه شي چې د وچکالۍ د اغیز په کمولو کې او د کرنیز سکتور په وده کې به مهم رول ولوبوي. کندهار کې د وچکالۍ اغیزو کمولو لپاره هڅې روانې دي. مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په شاولی کوټ او دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره د 3 سترو بندونو چارې 80% بشپړې شوي دي. په دغو بندونو کې د اوبو زیرمه کول به په یادو 2 ولسوالیو کې د کرنې د ودې او د وچکالۍ د اغیزو په کمولو کې مهم رول ولوبوي. د کندهار د کرنې رئیس مولوي محمود مظلوم وایي دغه ولایت کې د یو شمېر نورو بندونو د تړلو کارونه هم روان دي. بولدک په ولسوالۍ کې دی، یو د شاولی کوټ په ولسوالۍ د سرسخر بند دی، یو د سوزنی دی او یو په بولدک کې دغه دی د کوڅې د ډم په نامه باندې دی. دا درې شروع دي. نور چک ډمونه هم مؤسسات سره مخابره کړي دي. چک ډمونه شروع دي تقریبا او اته ځایونه نور شروع. دغه بندونه د اسلامي امارت د مشرتابه په سپارښتنه د اسلامي امارت په بودیجه جوړیږي خو تر اوسه دقیق لګښت څرګند نه دی. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د بندونو د جوړېدو د پروژو مشر عبدالخالق وایي د بندونو جوړېدل به 50,000 جریبه ځمکه خړوبه او تر 15 میلیونه متره مکعب زیاتې اوبه به ذخیره کړي. چک ډمه دي چې د کندهار د بولدک ولسوالۍ او د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ او د کښته شاولی کوټ ولسوالۍ کې جوړیږي. دا 3 چک ډمه دي چې په مجموع کې تقریبا 15 میلیونه متره مکعب اوبه نیسي او د شیخ صاحب د خلکو په غوښتنه د شیخ صاحب په خاص هدایت سره جوړیږي. د سیمې خلک وایي د دغو بندونو په جوړېدو سره به کندهار کې د وچکالۍ د اغیز د کمېدو ترڅنګ خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. خدا پاک موږ ته دونه وسره کې هر سړی وکړي کور یې ودان چې دغه ډیمونه جوړ کړي. په افغانستان کې په ژوند وچکالي راځي نه و چې کوم د سیلو اوبه دي هغه ګټه پالتو چې هر پر هر خوا چې ولاړ موږ دونه ذخیره نه لرو چې وساتو. که په ورځ سیل راځي په هغه 1 ساعت او 2 ساعت په کار مو راځي که نه بالا اولاد از موږ سره پالتو. تقریبا ډېر خلک د دې سره روزي روزي پیدا کوي او په کار باندې اخته موږ ډېر ځنې خوشاله یو ډېر منندوی او دا بند چې جوړیږي دا ډېر په ښه کیفیت باندې جوړیږي.
کندهار کې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله هر کال د دغه ولایت اوسیدونکي د وچکالۍ له ستونزو سره مخ وي، خو تازه مسؤلین وایي د لوی او کوچنیو بندونو په تړلو غواړي نور سیلابي اوبه ذخیره او ورڅخه د کرنیز سکتور د پیاوړتیا لپاره ګټه پورته کړي. هرات ولایت کې د پولیسو 4 کلنې اکاډمۍ لپاره له 130 کسانو ازموینه واخیستل شوه. دوی به 8 سمستره نظري او عملي زده کړې وکړي او د لیسانس په درجه به فارغ شي. د ازموینې ګډونوال وایي د نظام اړتیا مسلکي پولیس دي او دوی خوښ دي چې په دې برخه کې زده کړو او دندو ته چمتووالی نیسي. دا هغه کسان دي چې د پولیسو اکاډمۍ کې د مسلکي زده کړو په پار د کانکور ازموینه ورکړه او وروسته له پایلو به 8 سمستره یا هم 4 کاله مسلکي زده کړې وکړي. د پولیسو د اکاډمۍ مشر زیاتوي چې دا کسان 130 تنه دي چې ازموینه کې ګډون کړی او 210 تنه هم پخواني زده کړیالان دي چې په زده کړو بوخت دي. 130 نفر جذب و جدید الشمول که فعلا امتحان میدن و 202 نفر سابقه محصلین داریم که در سمسترهای 7 و اول فعلا به سمستر 2 میرن. مسلکش عمومی است و با طول 8 سمستر است 4 سال و لیسانس فارغ میشن. په ازموینه کې ګډونوال زیاتوي چې هیواد د مور حیثیت لري او باید په نظام کې مسلکي او باسواده خلکو ته ځای ورکړل شي. دوی زیاتوي چې وروسته له فراغت به تل د هیواد او هیوادوالو په چوپړ کې وي. په دې باندې ډېر خوشحاله یو. الله پاک دې دوی ته خیر ورکړي. پوهنځی داخلي خدمت ته چې داسې پروسه یې په لارې اچولې ده، نو په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې امتحانونه اخلي او مسلکي خلک فارغ شي د دې کار دپاره. نو دا به ډېر ښه شي انشاءالله. نظام پر مخ باندې ولاړ شي، نظام به جوړ شي. افغانستان این اول به کسی که به مادر که طفل نیاز داره به یک نظام قوی و یک نظام نیرومند نیاز داره فعلا. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د اکاډمۍ عمومي قمندان چې له مرکز هرات ته راغلی زیاتوي چې د سرتیرو لپاره ځانګړی یونیفورم په نظر کې نیول شوی او وروسته له کابل به نورو ولایتونو کې هم په سرتیرو وویشل سي. د امارت د طرف نه د 3 اورګاونو لپاره ځان له هغه تنظیم شوی دی او رنګونه هم د هغې لپاره انتخاب شوي دي. نمونه هم چې کوم دي دا نمونه تقریبا وزارت داخله ده نو تقریبا کار پرې روان دی. کېدای شي د ټول ولایتونو ته چې کوم دی هغه یونیفورم پوره شي او بیا توزیع شي. تقریبا کابل کې توزیع شوی دی. امنیتي اورګاونو کې چې کوم چیک پوسټونو کې ملګري ولاړ دي تلاشینې کوي. د ازموینې په پای کې د هرات پوهنتون او د پولیسو د اکاډمۍ ترمنځ د هر اړخیزو مرستو هوکړه لیک هم لاسلیک شو چې په دې سره به د هرات پوهنتون مسلکي استادان د اکاډمۍ د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. با توجه به ظرفیت‌های بلند کادری که در پوهنتون هرات وجود داره در محورهای آموزش و تحقیقات این تفاهم‌نامه امضا شده است. انشاءالله با امکانات با ظرفیت‌های بلند نیروی بشری که در پوهنتون هرات وجود داره انشاءالله که میتوانیم گام‌های مثبت در راه انکشاف علمی مسلکی برای پلیس محترم اکادمی ما برداشته شود. د پولیسو د اکاډمۍ له لوري دا 8م دور د کانکور ازموینه وه چې وروسته له 4 کلنې دورې زده کړو به په ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګېدو لپاره وټاکل شي. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله 28 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، زرګونه کورونه تخریب شوي او سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله مرکز ګردي، زحمت خیلو، لجه منګل، سید کرم، اریوب ځاځیو او جاني خیلو او زرمت کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي. یوازې زرمت کې تر 1500 کورنیو خپلې مینې پرې ایښې دي. د پکتیا مرکز ګردی، زحمت خیلو، لجه منګل، سید کرم، اریوب ځاځیو، جاني خیلو او زرمت ولسوالیو کې خلکو ته سیلابونو درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه سیلابونو له کبله 8 کسان مړه، 28 ټپیان او زرمت کې 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او 130 کورنۍ ګردیز ته راکډه شوي دي. 19 بټه غنم مې کرلې او تیار مې بلو ټول اوبه راسکوي وړو خو هغه دلته ما په دایره کې او ښه سربلندي کې په خیمه کې ژوند کېږي، په خیمه کې ژوند کوو، کور راکړي کور کې ژوند کوو. موږ سره باید د خیمو مرسته کېږي، د ځمکو کېږي، د هر شي کېږي. زموږ کورونه دې وګورئ څومره ویجاړۍ رسولې دي
نو تاسې د سترګو حال خپله حال ته وګورئ. د زرمت ولسوالۍ بېځایه شوې کورنۍ وایي چې بیړنیو مرستو او د ناروغانو درملنې ته اړتیا لري. هر رقم کومک موږ سره وکړي، لارې خوانه ځپل شوي یو موږ که د مریضي له طرفه یې ما د تاسې وینه یاوري، که د سیلابو له طرفه یې وړه خبر نه د تاسې یاوري، لیدلو سترګو حال باندې لیدای شي د مریضانو حالات یې ما د خپلو سترګو باندې وینه یاوري چې لاره مشکل سره مخ. د پکتیا اطلاعاتو کلتور رئیس خالقیار احمدزی وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي چې سروې پیل شوې او د مرستو رسولو هڅې روانې دي. احمدزی زیاتوي چې د زرمت بېځایه شوې کورنیو لپاره مرکز ګردیز کې د ستوګنې لنډمهاله پنډغالی جوړوي. د پکتیا په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي. په دې برخه کې د زرمت ولسوالۍ څخه دا مهال 120 کورنۍ مرکز ګردیز ته انتقال شوي دي او په ځانګړو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي. په پام کې د چې یادو کورنیو لپاره ځانګړی کمپ هم په مرکز کې تاسیس او جوړ شي. سیلابونو د زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د تخریب ترڅنګ بېلابېلو سیمو کې لویې لارې، شپږ لوی پلونه او ګڼ کوچني پلچکونه هم تخریب کړي دي. حکمت نیاسي، شمشاد نیوز، پکتیا. د هرات تفریحي پارکونه چې پخوا به خلکو شکایت درلود چې نظافت ته د ښاروالۍ ریاست پاملرنه نه کوله، اوس خلک خوشحاله دي او زیاتوي چې د ښاروالۍ له لورې د نظافت په برخه کې ورته پاملرنه ډیره شوې ده. د هرات ښاروال زیاتوي چې د پارکونو لپاره یې د اوبو سیستم هم برابر کړی او اوس مهال په تفریحي ځایونو کې ستونزې تر ډیره ختمه شوې دي. دا په هرات کې یو تفریحي پارک دی چې په ورځ کې په لسګونه خلک دلته د تفریح لپاره راځي او له پاکې او ښکلې فضا یې خوند اخلي. د هرات د ښاروالۍ ریاست زیاتوي چې تر ډیره یې د پارکونو ستونزې له منځه وړي دي او اوس مهال په پارکونو کې خلک له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. او موږ د دې لپاره تر ډیره حده پورې کوشش کړی دی چې د اوبو ستونزه او مشکل یې حل کړو. ډېرو ځایو کې مو څان ورته کښلي دي، فعاله کړي مو دي. پخوا دا ټولې چې وه دا په ټانکر باندې اوبېدل چې دا واقعا یو ستونزمن کار و. نو انشاءالله د اوبو د ناحیې څخه مشکل حل سوی. د هرات اوسیدونکي هم خوښ دي او زیاتوي چې د پارکونو فضا د پخوا په پرتله نوره هم پاکه شوې ده او له خلکو غواړي چې هغوی هم د پارکونو او تفریحي ځایونو نظافت وساتي. و اشخاصی که داخل این فضا می آیند کوشش کنن هم زباله و آشغالاتی که هست زباله دانی و اونجا بندازن، یعنی پاش نکنن. آنچنانی که میبینیم چون فضای سبز هر قدر زیباتر پاکتر باشه روان انسان روشن‌تر میشه. د هرات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې کثافات د خځلو لپاره په ځانګړو کړیو کڅوړو کې واچوي او زیاتوي چې پاکه هوا او پاکه فضا د انسان په رواني حالت هم مثبت رول لوبولی شي. دور و بر نالا گذاشته شده و هم طرف درختها و چیزها آبیاری میشه دیگه، خیلی فضا سبز شده. بسیار زیاد خوب است مردم توجه داشته باشن در بابت نظافت کارا. هرات یو له هغه ولایتونو دی چې ډیری پارکونه او تفریحي ځایونه پکې دي او خلک یې له پاکې او شنې فضا خوند اخلي. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. اوس هم د CCTV چمتو شوی راپور وینو. خبرونه مو هم دومره ول. ملتیا مو مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.